د کندهار ښار کې پاکولو په موخه عمومي اشر پیل شو. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي د ژمي له پیل وړاندې د ښار پاکولو اشر پیل کړی دی. مسؤلین زیاتوي د دې ښار 15 ناحیو کې به 300 کیلومتره لښتي پاکري کړي. د پنجشنبې په ورځ د کندهار ښار د 4مې ناحیې څخه د ښار پاکولو اشر پیل شو. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین وایي د راتلونکي ژمي د پیل وړاندې د ښار پاکولو د اشر کې به د ښار 15 ناحیو کې 300 کیلومتره چرۍ پاکاري سي او د ښار په منځ کې تیر سوي هغه پاتاونه به هم پاک سي چې د سیلابونو او بارانونو پر مهال خلک له ستونزو سره مخ کوي. د مسؤلینو په وینا په دغه اشر کې به هره ورځ 100 تنه په کار بوخت وي او د یوې میاشتې په موده کې به 28,550 متره مکعبه کثافات له ښاره د باندې انتقال سي. د ښار پاکولو په موخه عمومي اشر راپیل سو. دا اشر چې د یوې میاشتې په موده کې به د ښار ټولې ناحیې په مکمل ډول له کثافاتو څخه پاکې کړي. پکښې د کندهار ښاروالي د ښار د 15 ناحیو د تنظیم کارګر چې تقریبا 100 تنه کېږي دا به هره ورځ د اشر په ډول سره کار کوي. ټول هغه کثافات چې هغه د ډېرو وختونو څخه پراته وي خلک یې د مشکلات سره مخامخ کړي دي، یا پاتابونه وي چې بارانونه را روان دي، یا هغه چرۍ چې بندې دي او هغه د بارانو په وخت او سیلابو په وخت کې مشکلات جوړوي. نو موږ به دغه ټوله چرۍ پاتابونه او کثافات لرې کوو. د هیوادوالو څخه هم دا توقع ده، هیله ده چې موږ دا ځایونه ورته پاکو، باید دوی هم موږ سره دا همکاري وکړي، بیرته دا چرۍ راته ډکې نه کړي. ورته مهال د کندهار اوسېدونکي د ښار په پاکوالي خوښ دي او وایي چې د بارانونو پر مهال به له ستونزو څخه خلاص وي. دوی له خلکو غواړي چې راتلونکي کې د کثافاتو بې ځایه غورځولو څخه ډډه وکړي او د ښاروالۍ سره په ګډه مسؤلیت ادا کړي. د اشر پیسې وې دي مخکې دلته دا لښتیان چې وه دا بند وه، اوبه بار وخت راوښتلې، داسې کوم دغه نه و، داسې اساس شی نه و چې دا اوبه لښتیان داسې ایله سي. هر وخت به دلته اوبه راوښتلې، هر وخت په مشکلات د لښتیانو سره هر څه کوچنیان به ورلوېدلې، نور ډېر مشکلات وه. دلته خو ډېرې اوبه راکړلې، ډېرې اوبه به راکړلې، دوکانو مکانو ته به ګرد پورته کېدلې سره. د صفایي په مخه اخیسته د ګرد صفایي خپله کوي. او د خلکو څخه مې هم دا هیله ده چې بس دغه کوم دوکانونه کثافات چې دي دا په خپل کثافتدانۍ کې واچوي، نه دا چې دوکان یو شی را جارو کړي او هغه په چرۍ کې واچوي. د سړکونو په غاړه او نامناسبو ځایونو کې د کثافاتو غورځول نه یوازې د ښار ښکلا بدرنګه کوي بلکې د روغتیا پالانو په خبره کېدلی سي بېلابېلې ناروغۍ هم خپرې کړي.